Hallo Handbook د Germany. هندبوک جرمني مینوالو سلامونه. هغه کسان چې ډولډونګ لري او لا هم د استوګنې قانوني سندونه نه لري له ډېرو ستونزو سره مخ دي. اوسلنډ بهوډ له دې کسانو غواړي چې د خپل هیواد پاسپورټونه وړاندې کړي، خو له زیاتو هڅو سره ښایي د پاسپورټ ترلاسه کول ستونزمن او یا ناشوني وي. په دې ډول ښایي دې کسانو ته ډولډونګ لایټ ورکړل شي. دا چې دا څه ډول ډولډونګ دی او په داسې حالت کې څه کولی شو، د کډوالۍ چارو له متخصص ویبکه یودت سره خبرې کوو. هغه له پروازول سره کار کوي. اغلی یودت، ډولډونګ لایټ چاته ورکول کیږي؟ Bei der Duldung Light geht es eben um ډولډونګ Menschen, لایټ هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د خپل ډیپورټ په مخنیوي تورن شوي وي. weil sie zum د Beispiel بیلګې په توګه دوی خپل پاسپورټ نه وي وړاندې کړی او د پاسپورټ ترلاسه کولو لپاره یې ټوله هڅه نه وي کړې. um diesen Pass zu besorgen. Und welche ډولډونګ لایټ کومې بدې پایلې له ځان سره لرلی شي؟ Duldung Light bedeutet für die betroffene Person, د ډولډونګ لایټ معنا دا ده چې په ترلاسه کوونکي کس باندې د کار کولو بندیز دی. دا کسان د کار یا اوسبیلډونګ پیلولو اجازه نه لري. تر ټولو مهم، دا سند په جرمني کې د دوی د ښې او ډاډمنې استوګنې مخه نیسي. یو کس باید معمول ډولډونګ ولري څو اوسبیلډونګ ډولډونګ یا په جرمني کې د پاتې کېدو یا ډاډمنې استوګنې حق ترلاسه کړي. Aufenthalt in Deutschland bekommen kann. und wie یو kann کس man څه ډول کولی شي له ډولډونګ لایټ څخه ځان خلاص کړي؟ که په تاسې دا تور پورې وي چې د پاسپورټ اخیستلو لپاره مو هڅه نه ده کړې، باید له دې وروسته ټول هغه سندونه او ثبوتونه وساتئ چې د پاسپورټ اخیستلو لپاره مو هڅه ثابتوي. دا ثبوتونه په لیکلې بڼه اوسلنډ بهوډ ته ورکړئ څو وکړای شئ ووایي چې اوس بیا د نورمال ډولډونګ اخیستلو مستحق یاست. اوسلنډ بهوډ له هغو خلکو څه شی غواړي چې باید پاسپورټ ولري. په عمومي توګه اوسلنډ بهوډ ښایي د ځینو ځانګړو کړنو غوښتنه وکړي. په قانون کې هم یادونه شوې ده چې څه باید وشي. د بیلګې په توګه سفارت ته تلل، د ګوتو نښې ورکول او یا د ځانګړو لګښتونو ورکول. البته دا خبره له دې سره اړه لري چې د اړوند کس لپاره څه ترسره کول اړین دي. په دې برخه کې ځینې ازادۍ هم شته. یو کس څنګه کولی شي ثابته کړي چې د پاسپورټ ترلاسه کولو لپاره یې ټوله هڅه کړې ده؟ Also es gibt د بیلګې په توګه په انټرنیټ کې د ورځني مهالویش نمونې شته چې د هرې ورځې کړنې پکې یاداښت کولی شئ. یا هم دا چې څوک ستاسې د هڅو شاهد وو. دا یادښتونه له تاسو سره مرسته کوي چې بیلابیل پړاوونه مستند کړئ. darüber hinaus am besten auch noch پر دې د پاسه غوره ده چې په سیمه کې داسې مشورتي مرکزونو ته ورشئ چې اوسلنډ بهوډ یې په اړه معلومات ولري. همداشان له هغو کسانو سره مشوره وکړئ چې ستاسې د هیواد د خلکو د ډولډونګ نورمال کولو په اړه معلومات لري. nicht mehr weiß, was man که noch بیخي macht. نه پوهیږئ چې څه وکړئ، په خپله د اوسلنډ بهوډ له مامورینو پوښتلی شئ چې د پاسپورټ اخیستلو لپاره باید کوم کارونه وکړئ. um den Pass zu beschaffen. Das heißt, die Angst, نو که یو wenn ډولډونګ لرونکی یا ډولډونګ لایټ لرونکی کس پاسپورټ ترلاسه کړي، د ډیپورټ کېدو ویره یې واقعي ده او توجیه کیدای شي. ist schon real, also die ist schon berechtigt. Also wenn für die که Person د یو wirklich چا د نه ډیپورټ کېدلو یوازینی لامل د پاسپورټ یا نورو سندونو نشتون وي، نو کیدای شي د پاسپورټ له ترلاسه کولو سره اړوند کس ډیپورټ شي. aber auch an dem خو Punkt په داسې حالت کې موږ تل وایو چې مشوره ترلاسه کړئ. دا بیا له اړوند اصلي هیوادونو سره تړلې ده چې هلته د ډیپورټ کېدو ګواښ څومره دی. ځینو هیوادونو ته د الوتنو اسانتیا کمه ده او یا هم هلته ډیر ډیپورټ نه ترسره کیږي. bei د anderen ځینو نورو هیوادونو لپاره د ډیپورټ ګواښ ډیر واقعي دی. ځکه نو باید په داسې حالت کې ښه پوره معلومات ترلاسه کړئ. ستونزه دا ده چې د ډولډونګ لایټ درلودونکي څه نشي کولای، ځکه د کار کولو اجازه نه لري. همداشان دا کسان په جرمني کې د استوګنې د ډاډمنې او ښې اجازې ترلاسه کولو چانس نه لري. bleiben zu können. Vielen له Dank. ګټورې مرکې مو ډیره مننه او بیا هم مننه چې له موږ سره وئ. هیله کوم له تاسې هم مننه.